شروع کوم په نامه د خپلواک او ټولواک رب چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو مینوالو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه فضل الرحمن فضل په ادبي خپرونه جون رنګ کې سره د خپل ملګرو حاضر یم. ګرانو مینوالو، نن موږ سره د حافظ الپورۍ پښتو ادبي ټولنې چې کیسر څانګې یو ښایسته خوږژبی شاعر ناست دی، اظهار علي اظهار صاحب، د ده نه یو خوږ غزل ریکارډ کوو. هیله لرو چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. اظهار صاحب، تاسو ته به ادبي خپرونه جون رنګ کې پخیر راغلی ویم. تاسو به د کتونکو سره څه شعر غزل به ارشاد غزل لیکه وي ترس میار په جړېدو څه کوي او زما په څه واسپېلو څه کوي. ما تنګوي دا رانه هسې غواړي کنې په ګل او په غوټو څه کوي. او زما جونګړه قبول کړې ده یار، زما جونګړه قبول کړې ده یار، رقیبه زه ستا په بنګلو څه کوي. او هغه په خپل حسن مغرور آشنا، هغه په خپل حسن مغرور آشنا، زما د اوښکو په جرګو څه کوي. او اظهاره نن سبا په دې دور کې، اظهاره نن سبا په دې دور کې د پښتنو سره پښتو څه کوي.